د پکتیا ولایت احمد آباد ولسوالۍ ته ځو چیرته چې د مچلغو بند شتون لري. وطن یو ځل بیا د وران کورونه جوړو وطن یو ځل بیا د وران کورونه جوړو راغلیو په مینه ستا بند هغه بند چې د امنیت ساتنې لپاره د عامه ساتنې ملي صدۍ معاینات ساتونکي ګوته په ماشه ولاړ دي چې له دې ملي پروژې په میړانه او پوره زړورتیا سره د امنیت ساتنه د خپل سر په بدله وکړي او پرې نږدي چې څوک د دې بند آرامه او له امنیت څخه ډکه فضا ورخرابه کړي. خپلواک ازادي دا خپلواک له همدې ځایه د مچلغو بند ته روانېږو. په لاره کې به د دې بند د محافظتي قطعې له رئیس ارکان سره د مچلغو بند پر امنیتي فضا د دوی پر روزمره فعالیتونو او د دې بند پر ارزښت وغږیږو. نوموړی زموږ د پوښتنو په ځواب کې داسې وایي: بسم الله الرحمن الرحیم. زه مولوی عبدالرشید حقبین او د مچلغو د بند قطعې رئیس ارکان په صفت د شپږ میاشتې کېږي چې دنده ترسره کوم. اوس هم روان یو چې د مونږ ملګرو چې کوم په غزمې باندې دی هلته د بنده نه ساتنه کوي هغو معلومات وکړو. ګورې چې مونږ منطقه کې الحمدلله چې کوم مسؤلیتونه مونږ ته سپارل شوي دي هغه ښه په ډاډ او اطمینان سره هغه مونږ ترسره کوو. وطن یو ځل بیا د وران کورونه جوړو وطن یو ځل بیا د وران کورونه جوړو تعلیم باوی تدریس باوی روزنه د ګلانو دا ښکلې مدرسې باوی سنبال په طالبانو تعلیم باوی تدریس باوی روزنه. د هیواد هره سیمه ښکلې او د پراخو اوبو درلودونکې ده. د دې لپاره چې هره سیمه همداسې ښکلې او آرامه وي نو د امنیت ساتنې لپاره د عامه ساتنې ملي صدۍ معاینات دا مسؤلیت پر غاړه اخلي چې په خپل ټول توان د خپلو مسلکي مجهزو او زړورو ساتونکو پر مټ د هیواد له ملي پروژو په ځانګړې توګه د لویو او کوچنیو بندونو د امنیت خوندي کولو لپاره یوه غوره امنیتي فضا رامنځته کړي. پر دې هڅ غر پورته کیږو چې د عامه ساتنې ملي صدۍ معاینات د مچلغو بند امنیتي ساتونکي له نږدې وګورو. د محافظتي قطعې رئیس ارکان هم له موږ سره پر دې سخته لار یو ځای دی ترڅو د خپلو ساتونکو احوال واخلي. په خیر څنګه چل څه تکلیف خو نه ده؟ نه الحمدلله خوشحالي ځان رانا زپلې هغه زړونه به رغېږي د ټولو یتیمانو ګریوانو نه به رغېږي خزان رانا زپلې هغه زړونه به رغېږي د ټولو یتیمانو ګریوانو نه به رغېږي دردونه پر هرونه او زخمونه جوړو دردونه پر هرونه او زخمونه جوړو وطن یو ځل بیا د وران کورونه جوړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سال دی جوړې په خیر یې شکر ورځې ښې دي ملګري مخه دي سلام آباد خوشحاله را. موږ د مشرانو ډېر خوښ او راځي موږ هر وخت غږ اورېدلی ده او وخت په وخت سره پرې اکمالات راته کړي دي. د هېوادوال نه به دا غوښتنه ده چې تاسې ما مایوسه کېږئ آینده کې انشاءالله موږ وطن ټول د چا خبره چې سره زر دی آینده کې به انشاءالله موږ تاسې سوکاله ژوند وي خو یوه خبره دا ده چې موږ تاسې اتفاق او اتحاد ته ډېر زیات ضرورت دی. د مچلغو بند د محافظتي قطعې قومندان وایي په خپل ټول توان سره به د دې ملي پروژې څخه د امنیت ساتنه وکړي او ډاډ یې ورکړ چې ساتونکي مسلکي او مجهز دي چې په پوره زړورتیا سره د دغه بند امنیت خوندي کړی. په ورځ دلته موږ غزمې موجودې دي د غزمې دپاره ما خپل کسان ګمارلي دي مثلا ځنې د شپې غزمې وهي ځنې د ورځې غزمه وهي. نو الحمدلله تر اوسه پوره دلته چې موږ موجود یو داسې یو مشکل نه ده تر مخته شوی چې موږ یا د بند دپاره یا د کوم پرسونل دپاره یو مشکل جوړ شوی. نو الحمدلله موږ نه ولس رهبري ډېره ډاډمنه ده او موږ به انشاءالله د سر په بیه
څونه ملي پروژې چې دي خصوصا د بند مچلغو ملي پروژه چې ده نو دې په کلکه به موږ انشاءالله ساتنه کوو او موږ به ورته آماده وو انشاءالله تعالی. د یادونې وړ ده چې د مچلغو بند د هیواد یو له مهمو اقتصادي او ملي پروژو څخه دی چې له نیکه مرغه د عامه ساتنې ملي صدۍ معینیت یې امنیت په ډېر ښه شکل سره نیولی او بشپړ امنیت یې تامین کړی دی. قربان د سم وطن مبارک محترما دستا د ننګاړو نزایبات قصایا قربان د سم وطن مبارک محترما قلم مرجد کړه تاریخونه جوړو قلم مرجد کړه تاریخونه جوړو وطن یو ځل بیا د وران کورونه جوړو